د الکهف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 13مه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده. 110 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 87 آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. هغه ویل څوک چې له دوی نه ظلم وکړي مونږ به هغه ته سزا ورکړو بیا به هغه د خپل رب لوري ته ورګرځول شي او هغه به ورته لا سخته سزا ورکړي. واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا. او له دوی نه چې څوک ایمان راوړي او ښه عمل وکړي د هغه لپاره غوره مکافات دی او موږ به ورته اسانه حکمونه ورکړو. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. بیا هغه د یو بل اقدام تیاری ونیو تر دې پورې چې د لمر خاته حتی ورسېده. هلته یې ولیدل چې لمر په یو داسې قوم باندې راخیږي چې مونږ د هغه لپاره له تودوخې نه د ژغورل کېدو څه لاره چاره نه ده برابره کړې. د هغو دغه حالو او له ذوالقرنین سره چې څه وو په هغه باندې مونږ پوهېدلو. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. بیا هغه د یو بل اقدام لارې چارې برابرې کړې تر دې پورې چې کله د دوه غرونو منځ ته ورسېد نو له هغو سره هغه یو داسې قوم بیا موند چې په ډېره سختۍ سره په کومه خبره پوهېده. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. هغو خلکو ویل چې ای ذوالقرنین یاجوج او ماجوج په دې سیمه کې فساد خوروي نو آیا موږ تا ته د دې لپاره څه محصول درکړو چې ته زموږ او د هغو په منځ کې یو بند واچوي؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. هغه وویل څه چې زما پروردګار ما ته را په برخه کړي دي هغه ډیر دي. تاسې په بشري قوا له ما سره مرسته وکړئ. زه ستاسې او د هغو په منځ کې بند اچوم. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. ما ته آهن چادر راوړی په پای کې چې کله هغه د دواړو غرونو تر منځه کنډو ډک کړ نو خلکو ته یې وویل چې اوس اور بل کړئ تر داسې اندازې پورې چې کله دغه اوسپنې دیوال بیخي لکه د اور په شان سور شو نو هغه وویل راوړئ چې اوس په دې باندې ویلي کړي مس وڅڅوم. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. دغه بند داسې و چې یاجوج ماجوج ورباندې نشوی راختلی او په هغه کې سوری کول له دې نه هم ورته زیات ګران. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. ذوالقرنین وویل دا زما د پروردګار رحمت دی خو کله چې زما د رب د وعدې نیټه را رسیږي نو دا به میده هوار کړي او زما د پروردګار وعده حق ده. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في
بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا او په هغه ورځ به مونږ خلک پریږدو چې د سمندر د څپو غوندې په خپلو منځو کې سره وپرځوي او شپېلۍ پوکړی شي او مونږ به ټول انسانان یو ځای راغونډ کړو او همغه ورځ به وي چې مونږ دوزخ کافرانو ته ور مخې ته کړو د هغو کافرانو مخې ته چې زما د نصیحت خواته وړاندې شوي وو او د څه شي اورېدلو ته له سره تیار نه أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا نو آیا دغه خلک چې کفر غوره کړی دی دا یې ګڼلې ده چې له ما څخه پرته زما بندگان خپل کارسازان ونیسي مونږ د دغسې کافرانو د میلمستیا لپاره دوزخ تیار کړی دی قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه آیا موږ تاسې ته وښیو چې په خپلو عملونو کې تر ټولو زیات ناکام او نامراده خلک څوک دي هغه چې په دنیوي ژوندانه کې هلې ځلې له سمې لارې منحرفې شوې او انګېرلې ده چې د هغو ټول کړه وړه ښه دي أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا دا هغه خلک دي چې د خپل پروردګار د آیاتونو له منلو نه یې انکار وکړ او د هغه حضور ته په وړاندې کېدلو یې باور ونه کړ له دې کبله د هغو ټول عملونه به بېزه شول د قیامت په ورځ به موږ ورته څه وزن یعنې قدر ورنه کړو ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا د هغو سزا دوزخ دی د هغه کفر په بدله کې چې هغوی غوره کړ او د هغو ملنډو په بدل کې چې هغوی زما په آیاتونو او زما په پیغمبرانو پورې ووهلې إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا البته کوم کسانو چې ایمان راوړ او ښه عملونه یې وکړل د هغو میلمستون به د فردوس باغونه وي چې هغوی به پکې د تل لپاره اوسیږي او هیڅکله به له هغه ځایه وتل او چیرته تلل د هغو زړه ونه غواړي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ای محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې که سمندر زما د رب د خبرو د لیکلو لپاره سیاهي شي نو هغه به ختمه شي خو زما د رب خبرې به پای ته نه وي رسېدلې بلکې که موږ هم دومره سیاهي نوره هم راوړو نو هغه به هم بس ونه کړي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ای محمد صلی الله علیه وسلم وایه چې زه خو ستاسې په څیر یو انسان یم ما ته وحی کیږي چې ستاسې خدای همدا یو خدای دی
نو څوک چې له خپل پروردګار سره د یو ځای کېدو په هیله وي هغه ته پکار ده چې ښه عمل وکړي او په بندګۍ کې له خپل رب سره بل څوک شریک نه کړي. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.